بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1440 هجري سپوږمیز د شوال المکرم 7 نیټه ده چې د 1402 د غوایي یا سور د 7 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. بې سرپرسته ماشومانو ته د حرفې او فن د زمینو برابرېدل. د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلان وایي تیر کال څه د پاسه 2000 ماشومانو ته حرفې ورزده کړي دي. د اسلامي امارت ملاتړ څخه د شیشه جوړونې کارخونو د مالکانو خوشي. هغوی وایي دوی هیلهمند دي چې کار رونق ومومي. او د 2 غلاصو نقلیه وسایطو کشف او درول. دغه موټر د هلمند څخه غلا او هرات ته راوړل شوی و. او اوس هم بشپړ خبرونه. د هرات د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې د تیر کال په بهیر کې څه د پاسه 2000 ماشومان د درملنې په مخه خصوصي کلینیکانو ته معرفي کړي دي. د هغوی په وینا یتیم، بې سرپرسته او د سړک غاړې ماشومان په دغه شمیره کې شامل دي. دغه چارواکي دا راز وایي چې د 2200 تنه بې سرپرسته ماشومانو ته په تیر کال کې د حرفې او فن زده کړې ورکړل شوي دي. نور حال په راپورټ کې. هغه روزنتون چې شاوخوا 70 تنه بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. د هرات کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې د بې سرپرسته هلکانو او نجونو 2 روزنتونونه شتون لري چې 300 تنه پکې ساتل کیږي او دغه شمیره به په نږدې راتلونکي کې 2 برابره سي. مجموع کې تقریبا 280 تر 280 پورې تر 280 پورې په دواړو پرورشګاوو کې ماشومان دي او هر څه امکانات ان شاء الله ورته برابر دي. د ذکورو دا چې دی الته مدیر د ذکورو د بخش دی، استادان، اشپزان یا ډاکټر یا مکمل د دوی د بخش دی او د وناس په بخش کې چې دی هم د هغه رقم مدیر، استادان، ډاکټر، اشپز مکمل د وناسو د بخش دی. مستقل ځایونه لري هر یو، نو تداوی هم کیږي. مثال هغه بهداشتي مواد هم ورته رسول کیږي. درس او تعلیم یې مکمل برابر دی. یو خو دوی مکتب ته وړل کیږي، الته په مکتب کې هم دوی د خپل درس وایي. بیا چې دلته راځي بیا موږ جلا استادان ورسره لرو چې هغه په اصطلاح کومک درسي ورسره کیږي. دغه چارواکي دا راز وایي دغه ماشومانو څخه 600 تنو ته د حرفې لکه نجارۍ، مستري خونې، د موبایل او ټلویزیون جوړونې او خیاطۍ د زده کړې زمینې برابرې شوي دي. د ټاکل شویو معیارونو له مخې د 5 کالو څخه تر 18 کالو ماشومان چې یتیمان شوي او یا کورنۍ بېوزله دي د روزنتونونو د ظرفیت په نظر کې نیولو سره منل کیږي. غذا من خوبه، دوستان من خوب دوست دارم، خوراک ما همه جا هم اینجا خوبه، استادا من خوب استادایم، درسم مقبول میدم. مکتب من صنف هستیم، جام هم جگاه خوبه، قرآن میخونن، در کتابی آوردم که از کتابا میخونه، این جگاه است بیزی میکنه مدرسه. په تیر کال کې د دې روزنتونونو لګښت د یونیسف د لوري د هیلپ مؤسسې په همکارۍ ورکړل شوی دی، خو په روان کال کې دغه لګښت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د لوري ورکول کیږي. دغه چارواکي دا راز وایي تر اوسه د دوی د لوري 5400 د کار جوازونه ویشل شوي چې د هغې شمیرې 2 جوازونه بهرنیو تبعو ته ویشل شوي دي. په هرات کې د شیشه جوړونې هنر د کارخونو مالکان د دې هنر څخه د اسلامي امارت د ملاتړ هرکلی کوي. د هغوی په وینا دغه برخه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو برخه بدله شوې چې په دې سره دوی د خپل کار راتلونکي ته هیلهمند شوي او د دوی کار به رونق ومومي. د هغوی په وینا په هرات کې د شیشه جوړونې صنعت د سلجوقیانو دورې پورې اړه لري چې 900 کاله مخینه لري. نور حال د محمد ولی عمری په راپورټ کې. یو سړی چې شاوخوا 40 کلن دی د دې کوټې څنګ ته د شیشې جوړولو په هنر په داسې حال کې بوخت دی چې تودوخه له 1000 درجې سانتیګراد څخه پورته ده. دی وایي چې له 7 کلنۍ څخه دغه هنر پیل کړی چې دا یې د پلار مسلک هم و. تقریبا از سن 7 سالگی اون دیدیم خورتکک که ما باید به داخل همه کسب باشیم که به زی عادت بگیریم به گرمی و
به خود کار و کسب و همی کوره و چوبیش کردن و اینها. تقریبا 40 سال 35 سال 40 سال میشه که خود من استاد شدم دیگه. همی هنر از پدری برای ما بمونده بود، ما همه علاقه‌مند موزیک یاد گیریم. هغه د دې لوښو د جوړولو د څرنګوالي په اړه خبرې کوي او لا هم د دې کوټې ترڅنګ کار کوي او زیاتوي چې تر دې مهاله ډیرو خلکو د دې هنر زده کړې ته لیواله وو، خو د دې کوټې د ګرمۍ له امله کارونه نیمایي بدل سول. بین از این کوره که هست دو دونه کاسه داره، کاسه‌های جدا جدای از هم، یکی شیشه خون داره یکی شیشه پخته که ما کار میکنیم. اون طرف شیشه خون ریختیه که باز تا این ختم میشه، او به مرور که تا این ختم میشه او کاسه باز داخل شیشه خون داره، او آماده میشه. او که آماده شد باز ما سیخ‌های بلندی داریم، خود از او قل میدیم داخل از این کاسه، انا باز از این دیگه کار کردن میریم. هر رقم چیزی که کسی فرمایش بده، گلاس مثلا بلدون، پشخاب، کاسه. با اساس شواهد تاریخی که به دسترس داریم برمیگرده به دوران سلجوقی ها، یعنی قبل از امپراتوری تیموری و قبل از امپراتوری غوری ها. به خاطر از اینکه خانه ها و قصوری که اینا می ساختن جهت تزیین از این شیشه استفاده میکردن، در نورگیرها و در روشنیدان هایی که در مساجد و در مکان های مذهبی تعبیه میکردن که زمانی که نور آفتاب به زنا میتابیده یک فضای معنوی به داخل خود عبادتگاه و داخل خانه ها و قصرهای از او. نوموړی همدارنګه زیاتوي چې له دغه هنر څخه د اسلامي امارت د چارواکو ملاتړ دوی ته دغه صنعت د بیا راژوندي کولو لپاره هیلهمند کړي دي. له دې سره هم هممهاله د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي ټینګار کوي چې د دغه هنر جدي ملاتړي دي. یکی از هنرهای بسیار مهم و مورد توجه که باید قرار بگیره هنر زیبای شیشه سازی است که از سالیان سال در هرات باستان با یک قدامت تاریخی و یک هنر کهن می باشه. امارت اسلامی افغانستان ارگان مربوطه تمام تلاش خود در حمایت و برای اینکه یک زمینه ایجاد اشتغال برای کسایی که در این هنر علاقمند هستند کار بکنه و همچنین کورس‌های آموزشی، کورس‌های تعلیمی و همچنین بازاریابی برای هنر شیشه سازی تمام تلاش خود میکنه. باید وویل سي چې دغه هنر د لا زیات ملاتړ په موخه په پام کې ده چې په راتلونکي کې د افغانستان یو شمېر سوداګریز توکي لکه زعفران په دغه لوښو کې بیلابیلو هیوادونو ته صادر سي ترڅو د افغانستان ځانګړی لوګو ولري. دوه ارادې غلا سوي نقلیه وسایط د امنیتي ځواکونو د لوري کشف او درول سوي دي. د هرات د جنایي مدیریت د الکترونیکي جرمونو د کشف امریت موظفینو د هلمند ولایت د محکمې ریاست د مکتوب پر بنسټ د دوو فیلډر موټرونو په اړوند چې هرات ته انتقال سوي وو اقدام وکړ او د دې عملیات په لړ کې دواړه موټر په دې ولایت کې کشف او ودرول سوه. په دې تړاو دوه تنه نیول سوي او تر څار لاندې دي. یاد موټر د اسنادو له مخې د هغوی مالکانو ته سپارل سوي دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. قدرمنو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. جمعه هرات شهر لمر الوار درجه 14 تیتای 14، غوریان لمر الوار درجه 14 تیتای 14، کراخ لمر الوار درجه 9 تیتای 14 او پشتون زرغان لمر الوار درجه 12 تیتای 14. محترم لیدونکو دا وا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکی. د سرپرسته ماشومانو ته د حرفې او فن د زمینو برابرېدل د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلان وایي تیر کال څه د پاسه 2000 ماشومانو ته حرفې ورزده کړي دي. د اسلامي امارت ملاتړ څخه د شیشه جوړونې کارخونو د مالکانو خوشي هغوی وایي دوی هیلهمند دي چې کار رونق ومومي. او د دوو غلا سوو نقلیه وسایطو کشف او درول
دغه موټر د هلمند څخه غلا او هرات ته راوړل شوي وو. محترم لیدونکو، دا وه د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او مهربان الله سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله شبې ولرئ.